سلام قدرمنو کتونکو ستړي مشئ نن څلور نه چې د 1499 کال د سلواغې له لومړی او د 2021 کال د جنورۍ له 20 سره برابره ده. پام مو له روهي نیوز د نن شپې خبري ټولګي ته راګرځوو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. طالبانو ته د صالح خبرداري که تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو د بندیانو خلاصون نه بلکې مرګ او ژوند به د ایجنډا موضوع شي. افغان حکومت وایي چې د تاوتریخوالي له کمښت پرته د طالب بندیانو خوشي کیدل تېروتنه ده. له جو بایډن د طالبانو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه. او قریشي وایي پوره باور لرم چې د امریکا هیڅ حکومت به پاکستان له پامه ونه غورځوي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو سم بشپړ خبرونه ویان احساس څرګند. طالبانو ته د صالح خبرداري که تاوتریخوالي ته ادامه ورکړي نو د بندیانو خلاصون نه بلکې مرګ او ژوند به د ایجنډا موضوع شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو ویلي دي. صالح د هدفي وژنو مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی. د ولسمشر لومړي مرستیال لیکلي دي چې که چیرې طالبان تاوتریخوالی کم نه کړي نو د سولې خبرو راتلونکي ایجنډا کې د بندیانو د خلاصون پر ځای به د بندیانو د اعدام پر موضوع خبرې کیږي. له بلې خوا طالبانو د وروستیو هدفي وژنو مسؤلیت نه دی اخیستی او له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال ته خبرداری ورکړی و چې که چیرې کسان اعدام شي نو دوی به چوپ پاتې نشي. امرالله صالح د کابل د امنیتي وضعیت د سهار د 6:30 بجو په 82مې ناستې کې لیکلي دي چې د جنایي او نورو پیښو هر جسد باید د عدلي طب او ملي امنیت لخوا وپلټل شي ترڅو له دې لارې وکولی شو چې مجرمین پیدا کړو. افغان حکومت وایي چې د تاوتریخوالي له کمښت پرته د طالب بندیانو خوشي کیدل تېروتنه ده. په ستراتیژیکو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې حکومت یې په هیڅ صورت د پاتې 2000 طالب بندیانو د خوشي کیدو طرفدار نه دی. بشپړ حال یې په راپور کې. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې د افغان حکومت له ژمنتیا سره هم طالبان سولې ته چمتو نه دي. نوموړي چې نن یې رسنیو ته خبرې کولې وویل چې د افغان حکومت لخوا د 15000 طالب بندیانو خوشي کیدلو کومه مثبته پایله ورنه کړه او په وینا یې چې د دې ډلې د نورو بندیانو له خلاصون سره امکان دی چې په هیواد کې جګړه لا شدیده شي. یک طرف جمهوریت آماده بحث است، آماده بحث روی هر مسئله است و قدم‌هایی را گذاشته به خاطر از اینکه این روند به نتیجه برسه. اما طرف مقابل ما متاسفانه تا هنوز دیدگاه واضحی به هیچ ارتباطی نداره. نه دیدگاه واضحی به ارتباط دولت داره، نه دیدگاه واضحی به ارتباط نظام داره، نه تغییری در ذهنیتشان به ارتباط نقش زن در جامعه، نقش رسانه ها در جامعه، کثرت‌گرایی، دموکراسی و اینا چیزی تغییری که باعث ازی شود که دو طرف به توافق نزدیک شود در وجود طرف مقابل ما تا هنوز دیده نمیشه. نوموړی وایي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې یوه ترخه تجربه ترسره کړه او نه غواړي چې د نورو طالب بندیانو په خلاصون یو ځل بیا په هیواد کې د جګړې شدت ته لار هواره کړي. د په وینا چې دا ځل د بندیانو د خوشي کولو لپاره هیڅ راز دلیل او توجیه نه لري ځکه چې د ډلې پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. در مقابل از او قدمی که مردم افغانستان توقع داشتن، گامی که مردم افغانستان توقع داشتن که طالب ها بردارن، او گام ها متاسفانه برداشته نشد. یعنی رهایی طالب های قبلی نه تنهایی که باعث کاهش خشونت، باعث آتش بس، باعث آمادگی بیشتر طالب ها برای مذاکره شود، خشونت ها را طالبان مقابلش بالا بردن و چنانچه معلوم میشه در مذاکرات هم بسیار پذیرششان بیشتر نشده و همون دلیل هم است که ما طرفدار رهایی طالبان بیشتر به هیچ صورت نیستیم. د افغان حکومت د لوړپوړه چارواکی داسې مهال د طالب بندیانو د خلاصون په تړاو څرګندونې کوي چې تازه په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب استازو دوهم پړاو مذاکرات پیل شوي او ویل کېږي چې یو ځل بیا طالبانو له امریکا د بندیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې او هڅه کوي چې د دې هیواد په مرسته د افغان حکومت په بندخونو کې خپل وروستي بندیان هم خوشي کړي.
له جو بایدن د طالبانو په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه که په رښتینې معنا د جګړې ختمېدلو غواړي نو لرې نه ده چې افغانستان کې به جګړې پای ته ورسیږي. د مشرانو جرګې ځینې غړي په دې باور دي چې که چیرې امریکا د ځینو ګټو ترڅنګ د افغانستان ملاتړ وکړي او په رښتینې معنا د جګړې ختمېدلو غواړي نو لرې نه ده چې افغانستان کې به جګړه پای ته ورسیږي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیار د متحده ایالاتو د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن غوښتي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی امنیتي تړون دې پلي او پرېژمن دې پاتې شي. د یادې جرګې د یوې غړي انارکلي هنریال ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبرورۍ میاشت کې د دوحې هوکړه نقض شوې ده او له سره بیا کتنې ته اړتیا لري. د مشرانو جرګې ځینو غړو دا هم ویلي دي چې د امریکا تیر حکومت په افغانستان کې دوه ګوني سیاستونه کول او جو بایدن باید په رښتینې معنا د افغان حکومت ته ولس ملاتړ وکړي. مالیې وزارت ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې نن د 2009 نوي مالي کال لاسته راوړنې او خپل راتلونکي پلانونه له رسنیو سره شریک کړل. د حساب ورکونې په یاد پروګرام کې د مالیې وزارت مرستیال حبیب زادران ویل چې 2009 نوي کال د ټول ټال 15.5 میلیارډ افغانیو له بودیجې 430 عادي او پرختیایي بودیجه لګول شوې ده. بشپړ حال یې په راپور کې. د افغانستان د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زادران ته حساب ورکولو پر مهال وویل چې حکومت په 2009 نوي کال کې د 1500 میلیارډ افغانۍ بودیجې څخه د 88% په لګولو بریالی شوی دی. وزارت وایي په 1400 مالي کال کې د چارو ادارې په ګډون د ټولو دولتي ادارو امتیازي معاشونه بند شوي دي. زادران وویل چې د معاشونو په ورکړه کې باید تعادل په نظر کې ونیول شي، خو دا امکان نه لري چې د ډاکټر، انجینر او معلم معاش د یو برابر شي. که معاش انجینر، معاش دکتر، معاش مامور عادی مساوی باشد، اینکه معاش فصل اول، معاش فصل 3 و 4 مساوی باشد. اما یک تعادل باید گرفته شود، قسمی که قبلا هم موقف خود در این مورد گفتیم که جناب رئیس جمهور طبق فیصله کابینه پالیسی یکسانسازی یا اینکه اصلاحات در معاشاتی که در ادارات مختلف پرداخت می شود. هغه زیاته کړه چې له 306 میلیارډ افغانۍ عادي بودیجې څخه 215.7 یا 90% او له 1.4 میلیارډ پراختیایي بودیجې څخه څه باندې 1.8 میلیارډ چې 3% کېږي لګول شوي دي. زادران وویل چې د کورونا وبا له کبله په 2009 نوي مالي کال د 208 میلیارډ افغانۍ عوایدو راټولولو ټاکلی هدف ترلاسه نه شو او یوازې 1.2 میلیارډ افغانۍ راټولې شوي دي. زمون ټوټل بودیجې مصرف چې و په تیر کال کې 8.9 و، یعنی 410 میلیارډ افغانۍ موږ مصرف کړي وې چې دا یو هغه مشکلات چې په افغانستان کې درلودل د کورونا وبا وه یا امنیتي ستونزې وې، یعنی یو ډېر ښه او په نړیوالو معیارونو منل شوی مصرف و. د مالیې وزارت د مالی مرستیال په خبره په تیر مالی کال کې د کورونا وبا سره د مبارزې لپاره پر ملي بودیجه 14 میلیارډ افغانۍ اضافي لګښت راغی. د مالیې وزارت د عوایدو او ګمرکاتو معین مجیب رحمان شیرزاد وویل چې په ټولو ګمرکونو کې د جی پی ایس سکینرونو، کامرو او ډیجیټلي تلې نصب شوي دي. نه یوازې د ګمرک مامور داخل دی بلکې هیڅ داسې څوک نه دی پاتې چې په هغه قسم کې لاس ونه دې فساد په مقابل کې جدي تعهد هم وجود لري او اصلاحات هم راغلی او مبارزه هم کیږي، ولې داسې نه دی چې دا فساد موږ وشي کولی چې په یو دم ختم کړو. لا هم هیواد کې د عوایدو او ګمرکاتو په برخه کې لوی فساد شتون لري. د اداري فساد ضد ادارې 13 ورځ وویل چې یوازې د ترانسپورت په برخه کې هر ورځ نږدې $200,000 شخصي جیبونو ته ځي. د 1400 مالي کال لپاره د ملي بودیجې مسودات د دوهم ځل لپاره هم د ولسي جرګې لخوا رد شوه. د مسؤلینو په خبره چې له اصلاحاتو وروسته به د دریم ځل لپاره هم د جرګې ته لار ته واستوي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم بهرني خبرونه. قریشي وایي باور لرم چې د امریکا هیڅ حکومت به پاکستان نه پامه ونه غورځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله لري چې د جو بایدن په مشرۍ د امریکا متحده ایالاتو نوی حکومت په پاکستان سره ښې اړیکې ولري. قریشي هیله ښودلې چې جو بایدن به د پاکستان او سویلي اسیا لپاره ځانګړې کړنلاره ولري او د کشمیر په مسله کې به د پاکستان لاسنیوی وکړي.
شاه محمود قریشي ویلي دي چې د امریکا په شمول د نړۍ هیوادونه به په دې پوهیږي چې پاکستان په سیمه کې د ژور اغیز لرونکی او یو مهم هیواد دی. سیاسي، ډیپلوماټیکي او اقتصادي دوه څو اړخیزې اړیکې هم د پاکستان او هم د نورو هیوادونو په ګټه دي. ټرمپ وايي د خپلې واکمنۍ یو مهم کار مې دا و چې د نړۍ مهم ترهګر ایرانی قصاب قاسم سلیماني مې ووژه. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل حکومت د پای په شیبو کې د مخه پیغام خپور کړ او ویلي دي چې د داسې چاره کړې چې په تیرو 12 لسیزو کې د امریکا کوم بل ولسمشر نه و کړی. ټرمپ په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې دا په تیرو 20 کلونو کې دی و چې نړۍ کې کومه نوې جګړه پیل نه کړه بلکې ځینې جګړې پای ته ورسولې. ټرمپ د خپل پیغام په یوې برخه کې دا هم ویلي دي چې د نوموړي د حکومت په موده کې امریکایي پوځیان وتوانېدل چې د نړۍ مهم ترهګر ایرانی قصاب قاسم سلیماني ووژي. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو اوس هم ځینې اقتصادي خبرونه. د افغانستان د ستندرد ملي ادارې مشر عزیز احمدزی وایي چې دغه اداره توانېدلې چې په تیر یو کال کې د هیواد په 3 مهمو بندرونو اسلام قلعه، تورخم او حیرتان کې د وطنیزو موادو د کیفیت د ازموینې لابراتوارونه فعال کړي. د احمدزی په وینا چې همدا ډول له بهره هیواد ته د ټیټ کیفیت لرونکو نفتي موادو د راوړلو مخه نیولې ده. بشپړ حال په راپور کې. د افغانستان د ستندرد ملي ادارې مشر عزیز احمدزی وایي چې دغه اداره توانېدلې ده چې په تیر یو کال کې د هیواد په 3 مهمو بندرونو اسلام قلعه، تورخم او حیرتان کې د وطنیزو موادو د کیفیت د ازموینې لابراتوارونه فعال کړي چې په وینا یې له بهره هیواد ته د ټیټ کیفیت لرونکو نفتي موادو د راوړلو مخه نیولې. نوموړي چې نن کابل کې ملت ته د حساب ورکونې په پروګرام کې رسنیو ته معلومات وړاندې کول وویل چې د ستندرد ملي اداره توانېدلې چې روان کال 225 میلیونه افغانۍ عواید د دولت بودیجې ته وسپاري. د 2009 مالي کال په اوږدو کې په بندرونو کې د وارداتي نفتي توکو شاوخوا 4,300 واګونونه چې معدل 2.5 میلیونه ټن کېږي نمونه اخیستل شوي او کیفیت یې ټیسټ شوی دی. د ملي سټنډرډونو خلاف 4,191 ټنه نفتي توکي تصدیق شوي دي او په بندرونو کې د کیفیت کنټرول اوس مهال په نورمال او دوامداره توګه جریان لري او د بې کیفیته نفتي توکو د واردولو مخنیوی کیږي. احمدزی وایي چې د 1999 کال پر مهال د ادارې 92 سلنه مالي بودیجه مصرف شوې چې ورسره د عوایدو او بودیجې د مصرف پر وړاندې کورونا وایروس خنډ بولي. ولس ته د حکومت د حساب ورکونې په دې پروګرام کې د سټنډرد ملي ادارې د 1400 کال پروګرام په اړه نوموړي وویل چې ټول هیواد کې به 8 د سټنډرد مرکزونه پرانیزي چې په کندهار، فراه او نیمروز ولایتونو کې به د برېښنايي او ودانیزو توکو د ازمایښت لابراتوارونه پرانیستل شي. 1400 مالي کال په اوږدو کې په بېلابېلو برخو کې لږ تر لږه 8 سټنډرډونه موږ په پام کې لرو چې جوړ کړو. په ټولو برادرو کې خصوصا نیمروز، فراه او کندهار کې د ساختماني او برقي توکو د ازمایښت لابراتوارونو فعالول تر څو بې کیفیته وارداتي ساختماني او برقي توکو مخ ونیول شي او د یادو چارو په بشپړولو سره د دولت عواید هم اضافه شي. احمدزی وایي چې د ستندرد ملي اداره هڅه کوي چې په راتلونکي 1400 کال کې د انسا ادارې باور خپل کړي چې په پایله کې به د افغانستان ټول صادرات د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي او د کیفیت کچه به پورته شي. د چاپیریال پاک ساتل، د سوداګرۍ پراخول، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د دولت د عوایدو لوړول او په لویه کې پر صادراتو او وارداتو کنټرول د دغه ادارې د راتلونکي کال بنسټیز پلانونه شمیرل کیږي. کندوز کې د املوکو سږني حاصلات نږدې 100 ټنو ته رسیدلي. د کندوز د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نورو ارزښت لرونکو میوو ترڅنګ د کندوز د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلک وایي چې د کندوز ولایت په کچه څه باندې 300 جرابه د املوکو بڼونه شتون لري چې د املوکو سږني حاصلات 99 ټنو ته رسیدلي. قرلک وایي چې د کندوز په ټولو ولسوالیو کې د املوکو بڼونه شتون لري خو د دې ولایت د مرکز په ګډون د امام صاحب، دشتیارچی، قلعه زال، کلباد او چاردرې ولسوالیو کې د املوکو بڼونه ډیر دي. کندوز کې 2 ډوله املوک کېږي چې په دې ولایت کې ښه پایله ورکړې ده. د روهي نیوز قدرمنو کتونکو دا وله روهي نیوز د نن شپې خبري ټولګه. تر بیا ښې چارې. Audio Jungle.